السلام علیکم دوستانو، دا زموږ د انګلیش ګرامر 5مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به دوستانو موږ دغه ماډل وربس کې have to, has to او had to زده کوو. سری دوستانو چې دا یو ډیر اسانه ده او ډیر مهم ګرامر دی، ځکه چې د دې ګرامر په واسطه موږ کولی شو په انګلیسي کې خبرې کول زده کړو. صحیح دی، دلته ما لیکلی چې دا ډیر مهم ګرامر دی او دې ګرامر په واسطه تاسو په انګلیسي کې خبرې کولی شئ. چې دغه تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې زه تاسو هغه ګرامر وایم چې د هغه ګرامر په واسطه تاسو په انګلیسي کې خبرې کولی شئ. هسې دی. نو اوس راځو دوستانو چې دا په جمله کې موږ څنګه استعمالو. په جملو کې ښه دوستانو دلته تاسو وګورئ دغه اول دې مطلب ځکه دې معنا څه شی ده. د have to, has to او had to دې درې واړو مطلب دی باید. صحیح دی، دې درې واړو مطلب دی باید، خو دغه have to او has to دا دواړه موږ په پریزنټ وخت کې استعمالو، مطلب په دغه حال وخت کې موږ استعمالو. صحیح دی، چې مطلب چې ته باید دا وکړې، ته باید داسې وکړې، ته باید کور ته لاړ شې، ته باید کار وکړې، ته باید هغسې وکړې په پریزنټ وخت کې. او دغه had to دوستانو دا موږ د پاست وخت لپاره استعمالو. صحیح دی، چې مطلب تا باید داسې کړی وای، تا باید هغه کړی وای. صحیح د دې لپاره. ښه دلته اوس دوستانو دغه have to چې ده که نه دا موږ له I, you, we, they او پلورل ناون سره موږ have to استعمالو. صحیح دی، پلورل ناون ویل کېږي چې له یو نه زیات نومونه وي، که هغه دوه وي، که درې وي، که څلور وي. او has to استعمالیږي له he, she, it او سینګولر ناون سره. صحیح دی، سینګولر ناون ویل کېږي یو نوم ته. او دغه had to چې دوستانو دا موږ بیا له ټولو سبجکت سره استعمالولی سو. صحیح دی، له دې ټولو سره بیا had to موږ استعمالو. ښه دوستانو اوس راځو دغه have to ته، چې دا have to په جمله کې موږ څنګه استعمالو. چې دې مطلب دی باید. دې سټرکچر لیکو دوستانو، اول همیشه موږ سبجکت لیکو. صحیح دی، ورپسې بیا دغه have to راځي، have to او ورپسې موږ سره فرست فارم. دا تاسو زه همیشه وایم چې له ټولو ماډل وب سره موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح دی، د فعل لومړی حالت له have to سره استعمالیږي. ښه سبجکت نو اگزامپل لیکو، مثال لیکو. له سبجکت نه زه راخلم د مثال په ډول you. صحیح دی، you دلته به ولیکم چې اگزامپل you have to دې مطلب دی ته باید. ته باید څه وکړې؟ ته باید عبادت وکړې. نو you have to worship. worship مطلب عبادت کول. you have to worship ته باید عبادت وکړې. every day هره ورځ. صحیح دی، ته باید عبادت وکړې هره ورځ، دا مطلب دی. ښه بل مثال ته وګورئ، بل مثال ته لیکم چې I have to زه باید leave مطلب لاړ شم. لیو مطلب تلل ته ویل کېږي، پوه شوې. I have to leave مطلب زه باید لاړ شم early وختي today نن، مطلب نن ورځ زه باید وختي لاړ شم. زه باید لاړ شم وختي نن. لیو مطلب دی تلل. نو ټول وروسته دوستانو موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. دلته دوستانو زه یو بل هغه در وښیم ټریک. صحیح دی، چې کله هم تو راتو کن دغه ټو که نه له ټو نه وروسته به همیشه د فعل لومړی حالت استعمالوئ. صحیح دی، چې دا هم دوستانو یو ډېر مهمه طریقه ده، یو ټریک ده، یو چل ده. صحیح دی دوستانو، چې له ټو نه وروسته موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. که تاسو ټو هر ځای کې ولیدو نو له ټو نه وروسته موږ د فعل بیا لومړی حالت استعمالو. صحیح دی، دا هم درسره زده کړئ. یو بل مثال لیکم دوستانو. بل مثال موږ سره دا ده چې for example we have to موږ باید work کار وکړو over time څه مطلب دی درته وایم. صحیح دی، ګوره we have to موږ باید work کار وکړو. over time مطلب د مثال په ډول که چیرې یو کس له 8 بجو نه تر 4 بجو پورې کار کوي، پوه شوې، دا یې د مطلب خپل کار ده که نه، چې له 8 بجو نه تر 4 بجو پورې دی کار کوي. که چیرې دی 2 غنټې اضافه نور کار ورسره وکړي، 2 غنټې اضافه که نه، او د هغه روپۍ هم مطلب مالک یې ورکړي، 2 غنټې اضافه کار وکړي، نو هغه 2 غنټې دوستانو هغه یې د اوور ټایم سو، پوه شوې، هغه یې د اضافه کار سو. صحیح دی، نو یې د اوور ټایم ویل کېږي. نو اضافه کار چې کله څوک چا سره کوي که نه د خپل وخت نه علاوه، نو هغه د څه ویل کېږي؟ اوور ټایم ویل کېږي. ښه اوس سره دوستانو موږ دغه دې کې به دوستانو موږ نیګیټیو څنګه جوړو. ګوره نیګیټیو ډېر اسانه ده. ته باید عبادت ونه کړې، داسې کله چې موږ وایو، پوه شوې، نو بیا به دغه جمله موږ څنګه جوړو په انګلیسي کې؟ دا موږ دوستانو داسې جوړو. صحیح دی، دا به تاسو په ذهن کې ولرئ. You don't
چې you don't have to worship. دوستان یو مثال در کومه صحیح دی چې مطلب داسې موږ منفي جوړو you don't have to بس دغه don't ورسره اضافه کوي دغه don't چې ده کنه دا د do not لنډ فارم ده صحیح دی do not هم ویلی شي don't هم ویلی شي صحیح ده نو you don't have to worship. یو بل مثال ته وګورئ I don't have to work. زه باید کار ونه کړم. نو څنګه به وایو زه باید کار ونه کړم I don't have to work. بس دغه د سبجیکټ او د have to ترمنځ به څنګه کیږي don't استعمال کیږي صحیح دی دلته don't استعمالیږي دا د دې منفي جوړولو لپاره ده صحیح دی. ښه اوس دوستانو چې دې هغه څنګه جوړیږي منفي اوس څنګه جوړیږي ښه دې منفي د دې د سوالیه د جوړولو لپاره د سوال د جوړولو لپاره موږ دوستانو چې کوو یوازې دغه do اول سره راولو چې do I have to work. آیا زه باید کار وکړم کوېسچن مارک به لیکو صحیح ده ګوره do I have to work آیا زه باید کار وکړم دا دې د سوالیه د جوړولو لپاره ده صحیح دوستانو ډېر خلک په همدې کنفیوز کیږي د دې مطلب منفي او سوالیه جوړول نشي د have to صحیح دی نو چې کله تاسو په have to کې منفي جوړوئ نو don't په سره استعمالوئ don't او چې کله سوالیه جوړوئ دوستانو دغه do به اول سرته راولئ او بیا به سبجیکټ راولئ صحیح ده چې do I have to work صحیح دی. اوس رفته دوستانو د دې سوالیه سوه او اوس راځو دغه has to ته راځو has to دا هم دغسې ده صحیح دی دې سره درته وایم زر ګوریا اګزامپل ته وګورئ دې سټرکچر دغه د have to سټرکچر یو شان ده صحیح دی. ښه د مثال په ډول که زه ووایم چې she has to مطلب دی چې هغه باید she has to help هغه باید کومک وکړي she has to هغه باید help کومک وکړي her mother د هغې مور مطلب د خپلې مور پوه شوې she has to هغه باید help کومک وکړي her mother د خپلې مور دا مطلب څه صحیح شو. یو بل اګزامپل ته وګورئ ځکه چې تاسو ما ویل که نه چې له has to سره موږ he she it او سینګولر ناون استعمالو سینګولر ناون استعمال مو ګورئ زه لیکم احمد has to دې مطلب دی چې احمد باید strive دوستان د strive معنا من پیږي اوس درته وایم ګورئ احمد has to strive احمد باید strive مطلب هڅه وکړي کوشش وکړي پوه شوې د strive مطلب د کوشش کول هڅه کول نو احمد has to strive احمد باید کوشش وکړي صحیح دی احمد باید کوشش وکړي احمد باید کوشش وکړي for what د هغه څه لپاره دا جمله هم ځکه ګورئ ښه احمد باید کوشش وکړي for what د هغه څه لپاره he want چې هغه یې غواړي احمد باید کوشش وکړي د هغه څه لپاره چې هغه یې غواړي داسې مطلب تاسو هره قسمه جمله ورسره جوړولی شئ داسې هم ویلی شئ چې احمد has to strive احمد باید کوشش وکړي every day هره ورځ دغسې هم ویلی شئ هر چې تاسو سره اضافه کولی شئ صحیح دی. ښه دې چې کله موږ نیګیټیو جوړو دوستانو چې کله موږ منفي جوړو تاسو ته ما ویلی وو چې دې سره به له he she it سره بیا چې راځي does راځي صحیح ده لکه زه وایم چې احمد چې هغه باید د خپلې مور خدمت ونه کړي نو څنګه به وایو she does به وایو څنګه she does not یا she doesn't هم ویلی شي او does not هم ویلی شي صحیح ده دا doesn't یې دې لنډ فارم ده صحیح دی نو she doesn't have to help دغه جملې ته دوستان تاسو باید ډېر پام وکړئ او ګورئ ښه دلته وګورئ دلته خو ما does استعمال کړو که نه ګوره she does not هغه باید have to ما ول استعمال کړو ځکه چې دلته دغه es دلته اول نه سره له she سره es اضافه شوی ده صحیح دی کله چې له she سره دغه does not استعمال سو نو دې نه وروسته موږ have to نه استعمالو دې نه وروسته موږ has to نه استعمالو موږ څه استعمالو have to استعمالو صحیح دی دلته have to ورسره ځکه چې دلته موږ does استعمال کړ نو دلته موږ سره اوس have to راځي
دا وګوره قانون د پوه شوې دا باید تاسو په یاد ولرئ چې she does not have to help هغه باید کومک ونه کړي د خپلې مور her mother د خپلې مور صحیح دی نو دغه باید تاسو دلته په یاد ولرئ دغه شان ګوره دوستانو ډېر زیات مهم دي ښه یو بل ګوره که زه دغه وایم چې احمد باید هڅه ونه کړي احمد باید کوشش ونه کړي څنګه به وایو احمد doesn't have to strive احمد باید هڅه یا کوشش ونه کړي داسې هم ویلی شي چې does not هم ویلی شي صحیح ده احمد doesn't have to strive احمد باید کوشش ونه کړي دې چې کله دوستانو موږ سوالیه جوړو نو هغه څنګه جوړو سوالیه جوړ لپاره دوستانو موږ چې کوو دغه does اول سر ته راولو چې does دغه جمله جوړ کړو چې does she have to help so does she have to help آیا هغه باید کومک وکړي هر مادر د خپل مور سره صحیح سو دی مطلب صحیح سو نو چې کله چې تاسو سوالیه جوړوي دوستانو څنګه به کوئ ډز به اول سر ته راولي ورپسې بیا سبجیکټ راولي بیا چې کومه جمله وي به تاسو هغه لیکئ ښه او دا به تاسو په یاد ولرئ چې کله موږ ډز استعمال کړو نو هغه سره موږ بیا هیز ټو نه استعمال موږ بیا هیف ټو استعمالولی هی شیټ او سینګولر ناون سره صحیح دی نو دا دې سوالیه سوه ښه دوستانو اوس راځو دغه هیډ ټو ته چې دې مطلب باید دی او دا موږ د پاست وخت لپاره استعمالو مطلب د تیر وخت لپاره د تیر وخت لپاره استعمالیږي پوه شوې چې مطلب چې ما باید کورنۍ وظیفه لیکلې وای ما باید زه باید سکول ته تللی وای دغسې جملې پوه شوې اګزامپل ته وګورئ زه باید سکول ته تللی وای څنګه به وایو I had to go to school زه باید سکول ته تللی وای نو دا مطلب دی پوه شوې چې کله موږ پاست تیر وخت لپاره موږ دغه چې کله موږ تیر وخت کې غږیږو که د پاست وخت چې کله موږ غږیږو لکه زه باید سکول ته تللی وای ما باید ډوډۍ خوړلې وای پوه شوې ما باید کرکټ کړی وای داسې جملو د داسې جملو د جوړولو لپاره دوستان موږ بیا هیډ ټو استعمالو صحیح دی لکه ما باید کرکټ کړی وای څنګه به وایو I had to play cricket ما باید کرکټ کړی وای صحیح ده یو بل مثال ته وګورئ he had to هغه باید he had to eat هغه باید خوړلی وای چې خوړلی وای میټ غوښه صحیح ده هغه باید غوښه خوړلی وای نو څنګه به وایو چې he had to eat meat هغه باید مطلب غوښه خوړلی وای میټ ویل کېږي غوښې ته پوه شوې هغه باید غوښه خوړلی وای نو دا موږ سره دوستانو د هیډ ټو استعمال و چې ډېر اسانه دی صحیح دوستانو دې چې کله مطلب موږ نیګیټیو جملې جوړو نو هغه به څنګه جوړو دوستانو ګورئ دوستانو د دې د نیګیټیو جوړولو لپاره دوستانو موږ اوس دغسې جوړو نیګیټیو جملې پوه شئ دې ته باید تاسو ډېر سوچ وکړئ چې دې موږ منفي جملې څنګه جوړو صحیح دوستانو ښه د منفي جوړولو لپاره دوستانو موږ به چې کوو موږ دلته ډېډ استعمالو صحیح ده لکه زه باید سکول ته نه وای تللی نو څنګه به وایو I did not پوه شئ I did not have to چې کله موږ did not استعمال کړو بیا به have to استعمالوو صحیح ده د ټولو سره ښه که he she it I you we د ټولو سره چې کله موږ did استعمال کړو د پاست وخت لپاره به موږ have to استعمالوو صحیح ده I did not have to go to school صحیح دی چې زه باید سکول ته نه وای تللی صحیح دی زه باید سکول ته نه وای تللی ښه ما باید کرکټ نه یو بل مثال ته وایم هغه باید کرکټ نه وای کړی څنګه به وایو he did not have to play cricket هغه باید کرکټ نه وای کړی نو ګورو دوستانو موږ څومره زیاته جملې په دغه هیډ ټو هیف ټو او هیز ټو کې جوړې کړو دې منفي هم موږ زده کړه صحیح ده چې دې منفي څنګه جوړېږي دې سوالیه څنګه جوړېږي صحیح دی ښه یو بل ته وګورئ فار ایگزامپل دوی باید غوښه نه وي خوړلی نو څنګه به وایو they did not دوستانو did not هم استعمالولی شي دې لنډ فارم هم استعمالولی شي چې هغه څه شی دی didn't ده چې دی they didn't یا they did not have to
eat meat دوی باید غوښه نه وي خوړله. صحیح دی. دا مو سره دي منفي څو. چې کله دې سوالیه جوړوي دوستانو نو سوالیه هم ډېر اسانه ده. ګورئ د سوالیه جملې د جوړولو لپاره موږ چې کوو اول به موږ ډډ اول سر تاولو. آیا ما باید کرکټ کړی وای؟ آیا ما باید کرکټ کړی وای؟ دا به څنګه وایو؟ did I. یوازې did اول سر ته راولي او ورپسې بیا سبجیکټ راولي. did I have to go to school؟ آیا زه باید سکول ته تللی وای؟ اخر کې کوېسچن مارک. صحیح شو. دا دې منفي شوه. وایي دا یې سوري دا دې چې سوالیه جمله شوه. صحیح ده. ها آیا هغه باید کرکټ کړی وای؟ did he have to play cricket؟ آیا هغه باید کرکټ کړی وای؟ مګتون کې مخانه راځي. did he have to play cricket؟ آیا هغه باید کرکټ کړی وای؟ نو دا چې شو دې سوالیه شو. پوه شوې؟ ډېر اول سطر راولي او پسې سبجیکټ راولي. ښه د مېکتون خو لیوانه کوم د کوم خواند راځي. ښه did he have to play cricket؟ آیا هغه باید کرکټ کړی وای؟ نو دا دې سوالیه هسې دوستانو نو ډېر مهم ګرامر دی او دا ګرامر باید تاسو زده کړئ. So thank you so much for watching this video.